اوسیږئ. هېوادواله هیله درنه کوم دا پیغام در سره شیر کړئ چې موږ خپل غږ تر دفاع وزارت وزیر صاحب محترم مولوي یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقاني مولوي صاحب پورې خپل غږ ورسوو. او د اسلامي اماراتو ټولو مشرانو نه هیله او غوښتنه لرم چې د جنرال موبین په اړه باید دوی جدي پرېکړه وکړي. جنرال موبین باید په نظارتخانه کې 3-4 ورځې تېرې نه کړي. جنرال موبین هغه څوک نه دی. جنرال موبین هغه څوک دی چې د نظام د بقا دپاره یې شپه ورځ په ځان یې وکړي او د میډیا په برخه کې به د نظام دپاره مبارزه کوله. جنرال موبین هغه څوک دی چې د مجاهدینو نوم به چا له ډاره نشو اخیستلی، خو ده به ډېر په ویاړ باندې د میډیا په برخه کې داسې کلکه مبارزه کوله. هیڅ ترس او ډار یې چا نه درلودلو، نه یې د داخلي جاسوسانو نه ترس او ډار درلودلو، نه یې د خارجي جاسوسانو نه ترس او ډار درلودلو. په ډېر ویاړ باندې به د نظام د بقا دپاره